آیا پوهیږئ چې د جون 19 نیټه ولې دومره مهمه ده؟ آیا نتنیاهو به دا معامله ومني که هر څه به له منځه یوسي؟ پاکستان په دې پټو مذاکراتو کې کوم دوه مخی رول لوبوي؟ آیا د ایران 40 میلیارډ ډالر واقعا ازادیږي که نه؟ ولې د ایران اټومي پروګرام په اړه لا هم وروستۍ پرېکړه نه ده شوې؟ آیا د هرمز تنګی به واقعا پرانیستل شي که دا یوازې یو سیاسي نمایش دی؟ په دې پټه معامله کې څوک ګټونکی دی؟ امریکا، ایران که بل څوک؟ څنګه امکان لري چې یو طرف وایي هوکړه بشپړه شوې، بل طرف وایي لا هم 14 ورځې مذاکرات پاتې دي؟ نو دروغ څوک وایي، امریکا که ایران؟ او که رښتیا هم هوکړه شوې وي نو ولې ایران لا اوس هم وایي چې هیڅ شی نهایي نه دي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې ولې ټرمپ او ایراني چارواکي متضادې خبرې کوي؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې په اړه داسې متضاد او مغشوش معلومات خپاره شوي چې ډیر خلک یې له پوښتنو او شکونو سره مخ کړي دي. له یوې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال جی ډي وینس ادعا کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه په ډیجیټلي ډول لاسلیک شوې ده او ټاکل شوې چې د جون په 19 نیټه به فزیکي لاسلیک هم ترسره شي. د دوی په وینا له فزیکي لاسلیک وروسته به د تړون ټول جزئیات او شرطونه خلکو ته اعلان شي، خو له بلې خوا د ایران دریځ بیا په بشپړ ډول متفاوت دی. ایرانی چارواکي په ښکاره وایي چې تر اوسه هیڅ وروستۍ هوکړه نه ده شوې. د دوی په وینا اوس مهال یوازې یو ابتدایي چوکاټ یا فریم ورک رامنځته شوی دی، یعنی دواړو لورو یوازې په دې موافقه کړې چې مذاکرات به دوام کوي او د یوې احتمالي هوکړې په اړه به خبرې روانې ساتل کیږي. ایران ټینګار کوي چې لا هم د شاوخوا 14 ورځو لپاره د خبرو مذاکراتو پړاو پاتې دی. په دې موده کې به پریکړې کیږي چې آیا دواړه خواوې وروستۍ هوکړې ته رسیږي که نه. له همدې امله د ایران په اند دا لا وختي ده چې څوک د بشپړې بریا یا وروستۍ معاملې ادعا وکړي. همدا متضاد نظرونه د ګڼ شمېر مهمو پوښتنو سبب شوي دي. که وضعیت ته په ژوره توګه وګورو لا هم لسګونه اساسي پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. همدا پوښتنې دي چې د سیمې او نړیوال سیاست راتلونکی به روښانه کړي. نو راځئ چې په دې ویډیو کې هغه مهمو پوښتنو ته ځوابونه ولټوو او وګورو چې واقعا د امریکا او ایران ترمنځ څه روان دي. لومړی او تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، آیا امریکا او ایران واقعا کومه هوکړه لاسلیک کړې ده؟ د موجوده معلوماتو له مخې ځواب تر اوسه تقریبا نه ښکاري. که څه هم ټرمپ او جی ډي وینس د هوکړې د بشپړېدو خبره کوي، خو په نړیوالو اړیکو کې یوازې د یوې لورې ادعا کافي نه ګڼل کیږي تر هغه چې دواړه خواوې په یوه غږ د هوکړې بشپړېدل تایید نه کړي. معامله نهایي نه بلل کیږي. واشنګټن د یوې بشپړې هوکړې خبره کوي، خو تهران بیا وایي چې لا هم مذاکرات روان دي او وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د همدې لپاره اوسنی سند تر ډیره د یو ابتدایي چوکاټ حیثیت لري، داسې چوکاټ چې یوازې د راتلونکو خبرو لپاره اساسي اصول او لارښوونې پکې ټاکل شوي دي. په دې چوکاټ کې د ځینو مهمو موضوعاتو یادونه شوې ده، لکه د هرمز تنګي د تګ راتګ اسانتیاوې، د سوداګریزو بیړیو خوندي تګ راتګ، د نړیوالې سوداګرۍ د عادي کېدو هڅې او د اقتصادي تعاملاتو د بیا فعالېدو زمینه. خو د یادونې وړ خبره دا ده چې تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه هیڅ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. دا موضوع به د راتلونکو 14 ورځو په مذاکراتو کې تر ټولو مهم بحث وي او تمه کیږي چې اصلي سختې خبرې به هم پر دې محور راسرخي. نو تر دې ځایه یو حقیقت څرګند دی، هغه څه چې اوس موجود دی یو بشپړ او وروستۍ هوکړه نه ده، بلکې یوازې د هوکړې پر لور د تګ لپاره یو لومړنی سیاسي چوکاټ دی. اوس راځو دویمې مهمې پوښتنې ته، آیا دا هوکړه بالفعل عملي شوې ده که نه؟ ځواب یې تر اوسه روښانه دی، نه. کله چې لا وروستۍ هوکړه نه وي لاسلیک شوې نو طبیعي ده چې د هغې بشپړ عملي کېدل هم ممکن نه وي. په دې برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې موجود تضاد دی. ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې ویلي وو چې د هرمز تنګی به سمدستي پرانیستل شي او نړیوال سمندري تګ راتګ به بیرته عادي حالات ته وګرځي. خو وروسته یې بیا بله خبره وکړه، هغه ویل چې د جون تر 19 نیټې پورې، یعنې تر هغې ورځې چې فزیکي لاسلیک ترسره کیږي، د هرمز تنګي د پرانیستو موضوع نه عملي کیږي. همدا متضادې خبرې دا پوښتنه راپورته کوي چې که هر څه دومره روښانه او بشپړ وي نو ولې لا هم د اساسي موضوعاتو په اړه یو واحد دریځ نه لیدل کیږي. حقیقت دا دی چې تر اوسه د هرمز تنګي وضعیت لا هم د پخوانیو محدودیتونو تر اغیز لاندې دی او هغه بدلونونه چې د هوکړې د پایلو په توګه یادېږي لا په عملي ډګر کې نه دي لیدل شوي. له همدې امله دا ادعا چې ګواکې هوکړه عملي شوې
او هر څه عادي شوي له واقع سره بشپړ سمون نه لري. درېیمه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د هرمز تنګی به په بشپړ توګه پرانیستل شي که نه. دا هغه موضوع ده چې د نړیوال اقتصاد، انرژي بازارونو او نړیوالې سوداګرۍ لپاره ځانګړی اهمیت لري. د ایران دریځ په دې اړه نسبتا واضح دی. تهران وایي چې د نړیوالو بیړیو پر وړاندې به اضافي خنډونه نه جوړوي او د عادي سوداګریز تګ راتګ مخه به نه نیسي. همدارنګه ایران ټینګار کوي چې د بیړیو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو رامنځته کول د دوی په پلان کې نشته. خو په ورته وخت کې ایران دا هم څرګندوي چې د هرمز تنګي پر ځینو خدماتو او مدیریتي چارو به خپل نفوذ او کنټرول وساتي. یا په بل عبارت د ایران له نظره د تنګي بشپړ بې قید ازادي مطرح نه ده، بلکې داسې یو سیستم به موجود وي چې پکې ځینې خدماتي لګښتونه او اداري چارې د ایران تر څارنې لاندې ترسره کیږي. همدا ټکی د راتلونکو مذاکراتو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. څلورمه مهمه پوښتنه دا ده چې په دې احتمالي هوکړه کې ایران ته څه ګټه رسیږي. دا پوښتنه ځکه ډیره مطرح کیږي چې ایران د وروستیو کړکېچونو او شخړو له امله ستر انساني، پوځي او اقتصادي زیانونه لیدلي دي. د راپورونو له مخې د ایران لپاره تر ټولو مهمه موضوع د هغه کنګل شویو شتمنیو بیرته ترلاسه کول دي چې ارزښت یې شاوخوا 40 میلیارډه ډالرو ته رسیږي. دا پیسې د کلونو راهیسې د بندیزونو او مالي محدودیتونو له امله کنګل شوي دي. ایراني چارواکي وایي چې د وروستۍ هوکړې په لور د تګ یو اساسي شرط همدا دی چې دغه شتمني بیرته آزاده شي. د ایران په باور د دغو مالی سرچینو آزادېدل به د ایران اقتصاد ته د ساه اخیستو نوی فرصت ورکړي. خو دلته یو ځل بیا د امریکا او ایران دریځونه سره ټکر کوي. ډونالډ ټرمپ په ځینو مرکو کې ویلي چې ایران ته به بشپړ بندیزي معافیت ورنکړل شي او د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو موضوع به د ځانګړو شرایطو تابع وي. په مقابل کې ایران ټینګار کوي چې د خپلو شتمنیو له ترلاسه کولو پرته به جدي مذاکرات ته داخل نشي. همدا اختلاف د دوانو ترمنځ د باور د کمښت یو مهم دلیل ګڼل کیږي. پنځمه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا امریکا او ایران واقعا په یو دریځ ولاړ دي که نه. که لنډ ځواب ورکړو نو ویلی شو چې دواړه هیوادونه د خبرو دوام غواړي، خو لا هم په ډیرو اساسي موضوعاتو کې جدي اختلافات موجود دي. دواړه خواوې د یوې معاملې د رامنځته کېدو اصل مني، خو د معاملې شرایط، تفسیر او سیاسي روایتونه یو له بل سره ډیر توپیر لري. ځکه ایران هڅه کوي وښایي چې اقتصادي امتیازات یې ترلاسه کړي او په مذاکراتو کې لاسبری موندلی دی. برعکس امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې هر ډول امتیاز به د ځانګړو شرایطو تابع وي او لا هم هیڅ شی نهایي نه دي. له همدې امله که څه هم دواړه هیوادونه د خبرو پر میز ناست دي، خو دا ویل لا هم وختي دي چې ګواکې دواړه به په بشپړه توګه په یوه پاڼه او یوه دریځ ولاړ دي. د جون 19 نیټه به د دې ابهامونو د روښانېدو لپاره یو مهم پړاو وي، ځکه تمه کیږي چې په همدې ورځ به د دواړو لورو حقیقي دریځونه لا ډېر څرګند شي. شپږمه پوښتنه چې تر ټولو ډېر بحثونه او اټکلونه یې راپارولي دا ده چې په حقیقت کې د هوکړې په متن کې څه لیکل شوي. دا شاید د ټولې قضیې تر ټولو مبهم او جنجالي اړخ وي. که نړیوالې رسنۍ وڅارئ نو نږدې هره رسنۍ د هوکړې د متن په اړه جلا جلا معلومات وړاندې کوي. ځینې د ځانګړو مادو یادونه کوي، ځینې بیا د بېلابېلو شرایطو خبره کوي، خو تر اوسه هیڅ داسې رسمي او بشپړ متن نه دی خپور شوی چې ټول اختلافات پای ته ورسوي. د همدې ګډوډۍ په منځ کې ایران خپل مشهور 14 مادهیز وړاندیز خپور کړ. دا وړاندیز د ایران دولتي رسنیو په پراخه کچه خپور کړ او د تهران له لوري د راتلونکو مذاکراتو لپاره د اساسي چوکاټ په توګه وړاندې شو. خو ډېر ژر د امریکا له لوري غبرګون څرګند شو. ډونالډ ټرمپ په ښکاره وویل چې دا معلومات د باور وړ نه دي او هغه یې د ناسمو او غیر رسمي راپورونو په توګه رد کړل. وروسته د ټرمپ ادارې لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ چې په راتلونکو 24 نه تر 48 ساعتونو کې به د هوکړې رسمي جزئیات خپاره کړي. خو هغه موده هم تیره شوه او بیا هم کوم واضح متن خپور نه شو. وروسته بیا نوې خبره مطرح شوه. دا ځل وویل شول چې د جون تر 19 نیټې یعنې تر فزیکي لاسلیک وروسته به د هوکړې اصلي متن خلکو ته وړاندې شي. همدا تضادونه دا پوښتنه لا پیاوړې کوي چې که هر څه نهایي شوي وي نو ولې لا هم د هوکړې رسمي متن له خلکو پټ ساتل کیږي. د ډیرو شنونکو په باور اصلي دلیل دا دی چې لا هم په ګڼو مهمو موضوعاتو بشپړ توافق نه دی شوی او تر هغه وخته چې اختلافات حل نشي دواړه لوري نه غواړي هغه سند خپور کړي چې ښایي سبا بدلون ومومي. نو ځکه د هوکړې د اصلي محتوا په اړه وروستی او کره انځور به تر هغه وخته روښانه نشي څو رسمي سند خپور نشي. اوومه پوښتنه دا ده چې د اسرائیلو دریځ څه دی او آیا نتنیاهو به دا بهیر ومني.
ځکه دلته د سیمې تر ټولو مهم او حساس لوبغاړی را څرګندېږي اسرائیل. په داسې حال کې چې امریکا او ایران د احتمالي تفاهم خبرې کوي، د اسرائیلو دریځ لا هم له ګډو پوښتنو سره مخ دی. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو تر اوسه داسې نښې نه دي ورکړي چې ګواکې د ټولو شرایطو له منلو سره موافق دی. برعکس د هغه وروستیو څرګندونو وښوده چې تل ابیب لا هم خپلې امنیتي ستراتیژۍ ته لومړیتوب ورکوي. نتنیاهو په یوه ښکاره وینا کې وویل هغه امنیتي سیمې چې اسرائیلو په غزه، لبنان او سوریه کې رامنځته کړي دي د اسرائیلو د ملي امنیت برخه ګڼل کیږي او د دې سیمو ساتنه به دوام ولري. هغه په ټینګار وویل چې اسرائیل به په لبنان کې خپل امنیتي حضور ته دوام ورکړي او دا حضور به د نامعلومې مودې لپاره وي. دا ویناوې په عملي ډول دا معنا لري چې اسرائیل لا هم د سیمې د امنیتي توازن په اړه خپل مستقل دریځ لري او ممکن د هر هغه توافق په وړاندې چې د هغوی له امنیتي محاسبې سره په ټکر کې وي مقاومت وښایي. همدا موضوع د راتلونکو مذاکراتو یو له تر ټولو پیچلو ننګونو څخه ګڼل کیږي. همداراز که اوس راشو د پاکستان د منځګړیتوب ادعاو ته، نو ویلی شو چې په دې ټول بهیر کې پاکستان هم هڅه کړې چې ځان د یو فعال منځګړي په توګه معرفي کړي، خو اسلام آباد له یو حساس وضعیت سره مخ دی. له یوې خوا غواړي له امریکا سره خپلې اړیکې خوندي وساتي او له بلې خوا هڅه کوي ځان د اسلامي نړۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه معرفي کړي. له همدې امله د پاکستان رسمي دریځ تر ډیره محتاط او مبهم پاتې شوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د سیمې ټول اړخونه باید په خبرو کې شامل وي او د لبنان، غزې او نورو سیمو د ثبات لپاره باید سیاسي حل لارې ولټول شي. خو تر اوسه داسې کوم څرګند شواهد نشته چې وښایي پاکستان د مذاکراتو په اصلي بهیر کې پرېکنده او مستقیم رول لري. له همدې امله د پاکستان رول لا هم تر ډیره د سیاسي ملاتړ او ډیپلوماټیکو څرګندونو تر کچې محدود ښکاري. په دې ځای کې یو حقیقت روښانه کیږي که څه هم د امریکا او ایران ترمنځ د تفاهم خبرې روانې دي، خو د سیمې نور مهم لوبغاړي په ځانګړي ډول اسرائیل لا هم د دې معاملې اساسي برخه دی او تر هغه چې د دغو لوبغاړو اندېښنې او دریځونه روښانه نشي، د هرې احتمالي هوکړې راتلونکی به له ګڼو پوښتنو سره مخ وي. تر څنګ هغه موضوع هم د بحث وړ ده چې له پیل څخه د دې ټول بحران اصلي محور بلل کېده د ایران اټومي پروګرام. ولې لا هم پرې پرېکړه نه ده شوې؟ سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې په اړه ډېر بحثونه کیږي، خو حیرانونکې خبره دا ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لا هم کومه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان شوې. د ایران چارواکي وایي هغه تفاهم چې اوس رامنځته شوی یوازې د اوربن او مذاکراتو د دوام لپاره یو موقتي چوکاټ دی. د دوی په وینا همدا 15 ورځنی مهلت ځکه ټاکل شوی چې دواړه لوري وکولی شي د اټومي موضوع په اړه جدي او تفصیلي خبرې ترسره کړي. خو بیا هم پوښتنه دا ده آیا امکان لري چې جګړه بیرته پیل شي؟ دا هم یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې ډیر خلک یې کوي. ځواب یې دا دی هو، امکان لا هم شته. تر هغې چې وروستۍ هوکړه نه وي لاسلیک شوي او ټول اختلافات نه وي حل شوي، د وضعیت د خرابېدو احتمال له منځه نه دی تللی. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که مذاکرات ناکام شي، وروستۍ هوکړې ته لار هواره نه شي، نو واشنګټن به بیا د فشار او حتی پوځي اقداماتو لارې ته مخه کړي. په مقابل کې ایران هم اعلان کړی چې که پرې برید وشي نو ځواب به ورکړي. دا معنا لري چې اوسنی وضعیت لا هم نازک دی او هره ناڅاپي پیښه کولی شي حالات یو ځل بیا د شخړې پر لور بوځي. همداراز تر ټولو وروستۍ پوښتنه دا ده چې آیا د ټرمپ ټول ستر اهداف ترلاسه شول که نه؟ ګورئ، کله چې دا بحران پیل شو د ټرمپ له لورې څو ستر اهداف مطرح کېدل. لومړی هدف دا و چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړ ډول محدود یا له منځه یوړل شي. دوهم هدف د ایران پر سیاسي نظام د فشار زیاتول و. دریم هدف د ایران د پوځي او توغندیزو وړتیاو کمزوري کول و. او څلورم هدف دا و چې ایران د سیمې په ستراتیژیکو معادلو کې تر پخوا ډېر محدود شي. خو که د نن ورځې وضعیت ته وګورو، لا هم روښانه نه ده چې له دغو اهدافو څخه کوم یو په بشپړ ډول ترلاسه شوی وي، ځکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پرېکړه نشته. د ایران سیاسي نظام لا هم پر خپل ځای ولاړ دی. د دغه هیواد پوځي جوړښت او توغندیز ظرفیت هم په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی او سیمه ییز نفوذ یې هم لا د بحث وړ موضوع پاتې ده. له همدې امله ډېر شمېر منتقدین باور لري چې دې بحران تر اوسه کومه داسې پایله نه ده لرلې چې د امریکا ټول اعلان شوي اهداف یې په بشپړ ډول پوره کړي وي. نو که په آخر کې راشو او ټوله موضوع خلاصه کړو، نو داسې ویلی شو د امریکا او ایران ترمنځ روان وضعیت تر اوسه د یوې بشپړې هوکړې پر ځای د مذاکراتو او اټکلونو په پړاو کې قرار لري. واشنګټن او تهران دواړه د خبرو د دوام اراده ښایي، خو لا هم د مهمو موضوعاتو په اړه جدي اختلافات موجود دي.
د هرمز تنګي مسأله، د ایران کنګل شوی شتمنۍ، د بندیزونو راتلونکی، د اسرائیل دریز او تر ټولو مهمه د ایران اټومي موضوع. دا ټول هغه موضوعات دي چې لا هم وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. همدا علت دی چې د جون 19 نیټه او له هغې وروسته مذاکرات د نړیوال سیاست لپاره ځانګړی اهمیت لري. تر هغه وخته نړۍ به د احتیاط، انتظار او ابهام فضا کې د دې پیچلې معادلې راتلونکی څاري.